سلامونه نیکې هیلې او احترامات. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران سره د خپل ګران ملګري افتاب حمید ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو راغلي یو د سقاکوټ کلی دی او دلته یو وړوکی شنبل کلی دی ځنګل پټی هغې ته راغلي یو. ګیر چاپېر هم تپوس هم وکړو. یو ملګرو راته ووایي چې دلته یو کس دی ګل زمان نومی دی چې معذور هم دی په خپو او په سترګو باندې هم او دغه بچی دي او وخت یې ډېر په ګرانه تېرېږي ګزران یې ګران دی. نو موږ راغلو موږ وی چې دغه خپل پروګرام دوی له هم راوړو چې څوک هم وي چې هغه ورسره خپل لاس او امداد وکړي. نو راځئ ګل زمان سره ستاسو ملاقات کوم. ګل زمان څنګه یې؟ تیز خبرې لږې تیز دی. بس ښه نو نظر مې کار نه کوي او بازار کې کار تاسو که د هغه اواز اورئ نو اواز یې سلو دی او ګل زمان چې دی دا په سعودي عرب کې اکسیډنټ کړی و او د هغې د وجې یې دغسې شوی دی چې سترګې هم خرابې دي او خپې او لاس هم. دلته د یو لاره کې پولې خرڅولې د هغې پولو نه هم وتې دي ځکه چې په لاره باندې ورته څه ښکاري هم نه سړي ورته دوه ورته خلک ښکاري د دغې وجې هغه پولو کار او دغه بچې دي. نو د ټولو نه اول خو موږ دغه خبره کوو زموږ ملګری دی پیر مسعود ته زموږ خواست دی چې دغه واړه په خپل سکول کې داخل کړه او د دوی د تلو راتلو خرچه اور یو څیز په خپله ذمهوارۍ باندې واخله. نو پیر مسعود ته او جمیل نظیب ته زموږ خواست دی چې د هغوی دواړو سکولونه دي او موږ پرې ډېر مخکې هم موږ له کار کړی دی. نو دغه یو زموږ خواست دی هغوی ته چې دغه کار وکړي ځکه چې دا ضروري دی ځکه چې هغه ګل زمان چې دی د کار نه دی. نو دغه بچي به سبق څنګه وایي سکول ته به څنګه لاړ شي. په دغې وجه موږ تاسو ته خواست کوو چې تاسو د ګل زمان سره ودرېږئ خپل لاس امداد به سره وکړي. ګل زمان د ماما چې پولې یې خرڅولې نو څنګه مسله به درته ډېره وچتلې وه؟ زموږ ونه بازار ته به نه شو دلته هلکانو کرکټ کاوه هغوی له ډوډۍ هغوی به کله نه کله اخیسته او کله به واپس داسې او چې په لار بدلې نو مسله به درته وه؟ د خپې ده یو سیټ به مې ته کوه او اوس هم پرې او نظر دې هم مسله ده؟ نظر چې یو کس به نو دوه به راته د کور وخت کې څنګه ګران تېرېږي؟ دغه خلکو ته څه ویل غواړئ؟ بس زما څه بس امداد وکړي زه خو ډېر زیات او چې دغه بچي دې په سکول کې داخل شي چې سبق ووایي چې سبق ووایي. ګل زمان خپل د موبایل نمبر ورته ووایي. 0345 96 13 756 96 13 756 د ده نمبر دی. په دغې ورسره نیغ په نیغه رابطه وکړي. چا ته هم ووایي سقاکوټ کلی دی ځنګل پټی دلته به راشئ د ګل زمان معلومات به وکړئ چې د هغه کور د هغه حال د هغه د بچو ژوند څنګه روان دی. د هغې نه پس خپل هر څه خپله تسلي وکړئ د هغې نه پس ورسره ودرېږئ ځکه چې دغه سړی اوس زموږ ناست دی موږ ته د چاپېرچل خلک به پرې رانیسي الله تعالی. نو زموږ دغه خواست دی دغې ملګرو ته چې څوک هم وس لرئ هغوی د ده سره ودرېږئ او دغه د سکول د هغوی واړه دي چې دغه واړه په یو سکول کې داخل شي په ښه سکول کې هغوی سبق ووایي چې هغوی ته دا کمی محسوس نه شي چې په موږ باندې خپل پلار سبق نه دی ویلی. ډېره مننه د الله په امان.